ډېر زبردست مالټي مننه دوستانو نن سبا تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې ثنا ګل یو په ټرند کې روانه ده. कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप؟ टपा टप د هغې په سلسله کې زه ثنا ګل ته د واده مبارکي وایم ډېر او کنګراچولیشن. Thank you so much. ښه دا پرېږده ثنا ګلو دا راته ووایه چې ازر به هم شپې ورځې ټېل وهلې او نو دا راته ووایه چې څه چل دې وکړو ازر سره. ازر سره خبره ختمه شوه. دوستانو تاسو ته خو معلومه ده چې دې د ازر سره خبره ولې ختمه کړه او خبره دې وجه باندې ختمه شوه چې دې ته یو 15 ولې پوکڼۍ چا لګولې وه خو چې هغه دا پې کېناستم دې پکې داسې اواز را پرېښود. آی هی دوستانو تاسو ته خو معلومه ده چې د دې پرې شونډو مې نرۍ غونډه کې پټ لګېدلی دی او دا پټ به داسې شي دې نه به په خپله واضحه تپوس کوو دا څه شی دی ثنا ګلو؟ دا دغه دی دا یا جینۍ سونیشه ته که لاړه شې ته پکې اشارې مه کوه ما د دې سره پرسنل خبرې دي. خیر خو دې ولې او هغو دي نه هغو دي ترورې ته غلې کښېنه زما د دې ثنا ګل سره یو څو خبرې دي ته په کلاره کښېنه ستا سره به زه بیا پوهېږم داود شاه په منډې ما ته مخامخ کا. تو تی کلی زما هغه ساتي پوکڼۍ راولې دا ځان ما پورې ګري چې سمه یې کړمه. ښه ثنا ګل ما ستا سره خبره کوله ما چې ستا په دې شونډو باندې دا لپسټیک دی که نه دا پټ دی که دا څه شي مولې دی که څه شی دی کلر لګېدلی دی دا نه لرې کېږي پته نه چې ویلې. ښه پکېږم ثنا ګل د دې علاج زما سره شته د ټول نه اول د سونیا شاه اتوکاڼې او سیکنډ نمبر زما سره د سونیا شاه. بس ته یار د نن ورځې دومره ویډیو کاپي وه. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ور سره لاټین مم آفیشل سبسکرایب کړئ. ډېره مهرباني خوشحاله شئ.